د خبریال رسنیو او قلموالو مسؤلیت یوازې دا نه چې نوې پیښې تر خلکو ورسوي، بلکې د فکر او عقیدې روزنه ښه لوري ته د ټولنې د رهبرۍ مسؤلیت لري. دا خبرې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو میدان وردګ ولایت کې د خبریالانو او ژورنالیستانو لپاره د فکري، عقیدوي او مسلکي ظرفیت لوړونې یو ورځني سیمینار کې وکړې. لسمه ګڼه فرمان دی چې د ناسمو دودونو او رواجونو په هکله باندې دی یا نور فرامین چې زموږ د ټولنې د هوساینې او د ښېرازۍ دپاره دی. دوی باید پر دې باندې د اهل قلم سره، د استادانو سره، د علماو سره مرکې وکوي، دا شیان زموږ په ټولنه کې عملي سي. همدا ډول دا ګډ مسؤلیت دی رسنیو چې زموږ او ستاسو د ځوان نسل د هغوی د آینده دپاره، د روښانې آیندې دپاره دوی برنامې ولري. د ژورنالیست، لیکوال او قلموال رسالت یوازې د خبر خپلولو نه دی، بلکې د فکر روزنه، د ارزښتونو ساتنه، د حقیقت دفاع او د ولس د وجدان راویښول دي. ګرانو قلموالو، ستاسې قلمونه باید د تعصب، قوم پرستی، سمت پرستی او ژبني اختلاف پر ضد د حق غږ پورته کړي. ژورنالیستانو، ملګرو او ټولو قلموالو ته وایم چې له هر څه نه وړاندې خپل حیثیت وپېژنئ، خپل جایګاه وپېژنئ. تاسې عام خلک نه یاستئ. د یو عالم وینا به په یو مسجد کې 50 کسه او 100 کسه اوري، لیکن د یو ژورنالیست وینا میلیونونه خلک هم اورېدلی شي. په یاده غونډه کې د اسلامي امارت مسؤلین او دیني علماو د ژورنالیزم په ارزښت، د خبریالانو پر مسؤلیت او دندو خبرې وکړې. دوی خبریالان د ټولنې ترجمانان وبلل او له رسنیو وغوښتل چې رښتینې او د ټولنې د غوښتنو سره سم نشرات وکړي. سیاسي حکومت چې هغه په سیاستونو کې هم لوبېدلی، زموږ موجوده حکومت هغه ده کوم چې داخلي اړخونو سره سیاسي تعاملات ودرلودل هم نو غالب، او که بهرني اړخونو سره هم سیاسي مذاکرات او دغه رنګه تعاملات ودرلوده، نو دا هر څه منل دا غالب و. چې بیان کوي تر ټولو مهمه خبره هغه صدق ده. څه شی؟ ما آیت ویلې وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، لرښتیا نه مه تېرېږه. رسنیو جګړه روانه ده، د تورې جنګ، د تورې جهاد هغه یو وخت پورې وي، محدود وخت وي، بیا ودرېږي، ختم سي. لکه اوس الحمدلله ټک ټوک نسته ده. خو اما تبلیغاتي جهاد، د ژبې جهاد، د قلم جهاد هغه سقوط نه لري. د میدان وردګو خبریالان، ژورنالیستان او قلموال ډاډ ورکوي چې ټولې لیکنې او نشرات یې د ټولنې د خیر ښېګڼې او ځوانانو د روزنې لپاره دي.